ګوره د تا کې یو کار ده چټي په چټي قسمونه مه خوره خبره شوې نه قسم چې نو ما کله قسم کړی دی وروره دا چټي چټي قسمونه مه خوره نو چې خبره کوې نو قسم ته څه ضرورت ده قسم چې پرون مې پروګرام وکړو په خدای چې 8000 روپۍ مې ولګول پوه شوې رانه لاړه ښه اوس یې قسم وخوړوئ قسم نه خورم ما کله قسمونه کړي هر وخت دې قسمونه خوړلي او کاري صاحب په خیر راغلی سلام علیکم کاري صاحب خیر شه کاري صاحب تاسو شکایتونه ماته ډېر راځي تاسو مونځونه هم نه کوئ او دا لږ ډېر قسمونه هم خوري قسم ده دا کار مې پرېښی کاري صاحب په خدای نه دا کار مې اوس پرېښی رنې کوم دا خبرې ته درېیمه کلمه ووایه